ورزش که حمام د خپګان ورکولو لپاره کوم ښه دي؟ د یوې نوې ترسره شوې څېړنې نتیجه ښیي چې د سانتیګراد په 40 درجو ګرمو اوبو کې د 10 دقیقو لپاره حمام یا لامبېدل هماغومره ګټور دي لکه فزیکي تمرینونه چې اثر کوي. د هر څه د مخه زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نور ګټور، خوندور او په زړه پورې معلومات تر تاسو در ورسیږي. د جرمني د فرایبورګ پوهنتون پوهانو پر خپګان اخته 40 ناروغان په 2 جلا ډلو کې څو اونۍ تر نظر لاندې ونیول. لومړنۍ ډلې په اونۍ کې 2 ځلې د ګرمو اوبو حمام کاوه او دوهمې ډلې په اونۍ کې 2 ځلې د 40 نه تر 45 دقیقو پورې فزیکي تمرینونه کول. د 2 میاشتو په تیریدو سره د دوی روغتیايي حالت وڅېړل شو. هغوی چې ګرم حمام یې کړی و د هغو کسانو په پرتله چې بدني تمرینونه یې کړي وو ښه نتایج درلودل. د دې څېړنې په نتیجو کې چې د روغتیا په ژورنال کې خپرې شوې راغلي دي چې په ګرمو اوبو کې لمبېدل یوازې په 2 اونیو کې په چټکه د خپګان علایم له منځه یوړل. په دې کې شک نشته چې فزیکي تمرینونه د خپګان د اعراضو د له منځه وړلو ترڅنګ د بدن په نورو غړو او سیستم باندې هم مثبت اثر لري. خو په ګرمو اوبو لامبا هغو کسانو ته د خپګان د قابو کولو ښه لاره ده چې د فزیکي ستونزو په وجه بدني تمرینونه نشي کولای. د دې څېړنې موندنې ښیي چې په ګرمو اوبو کې د اوږد وخت لپاره لمبېدل د ناروغانو د روحي حالت د ښه کېدو سبب کیږي. د مخه هم څېړنو ښودلې وه چې بستر ته له تللو د مخه په ګرمو اوبو لامبا په جلد کې د وینې جریان زیاتوي او د بدن اضافي حرارت کموي چې دغه د خوب د ښه کېدو سبب کیږي. د بیدېدو ستونزې د خپګان په ګډون د روحي ناروغیو عوامل دي. یو شمېر پوهان د خوب پر کیفیت باندې د ګرم حمام تاثیر ته په اشارې استدلال کوي چې په دغه نوې څېړنه کې هم کیدای شي د خوب د کیفیت ښه والی د دې سبب شوی وي چې د ناروغانو د خپګان کچه راکمه شي. خپګان د روحي روغتیا یو پیچلی او مشکل حالت دی چې د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په نړۍ کې څه د پاسه 300 میلیونه خلک پرې اخته دي. د اټکل له مخې یوازې په امریکا کې شاوخوا 14.8 میلیونه امریکایان د خپګان په ناروغۍ مبتلا دي. د نارینو په پرتله ښځې زیات د خپګان نه رنځېږي او رواني حالت له دې سره چې د نورو ناروغیو د رامنځته کېدو سبب کیږي د سختوالي په صورت کې حتی ناروغ شخص ځان وژنې ته اړ کیږي. د خپګان درملنه هم د دې ناروغۍ په څېر ډېره پیچلې ده چې رواني مشورې او درمل او یا هم د دواړو ترکیب پکې شامل دي. که مو دا ویډیو خوښه شوې وي نو لایک مو هیر نشي. د موږ د نورو خوندورو ګټورو او په زړه پورو معلوماتو په تمه هم اوسئ. د الله په امان ښه وخت.